وسی. علامه ابوالحسن علي ندوي وی اول قدم چې باید موږ یې واخلو چې دا ځوانان له حیرت نه راوباسو او له دغه مشکل نه راوباسو هغه دا ده چې دغه درسي نظام ټول توحید کو. تاسو طالبانو چې د اسلام تاریخ مخکې وګورئ ښه ټولې خبرې خو کېدلی نشي. زه باید تاسو ته وایم طالبانو ورونو د اسلام کې اصل کې داسې و اول د اسلام کې یو ته به طالبانو مکتب کتاب او کتاتیب ویلې. دا واړه ماشومان څه دي؟ دا واړه ماشومان هغوی ته به چې خط ورزده کو حساب به ورزده کو قرآن به ورزده کو دې ته مکتب ویلې. دا اوس کله کله بعضې ملایان ډېر جذبې ته وایي دا مکتب خو هغه جوړ کړی کافر څه نومېږي فرعون کوي که کوم کافر ښیي وایي دا هغه جوړ کړی. مکه مولي صاحب دومره ډېر ولې وړاندې دی تا د آداب المتعلمین کتاب د سحنون القرواني المالکي کتاب کله کتلی ده؟ طالبانو دا په 300 هجري کې تېر سوی. ما سره یو مجموعه د طالبانو د وړکیو ماشومانو د تعلیم دپاره 7 کتابه پکې راجمع سوي دي او ټول متقدمینو علماو جوړ کړي کتابونه دي. یو کتاب یې تر جوړ کړی چاپ کړي اصل کې یو ځای دي چونکې هغه وړې رسالې دي. نو هغې کې طالبانو هغه حاصل یې داسې دی بیا ورځ درته راموړم دغسې بې درو ښیم چې تاسې پوه شئ اسلام کې څنګه عادت و. اسلام کې عادت داسې و طالبانو واړه ماشومان به چې تربیت کول جومات کې نه تربیت کول به د جومات نه باندې تربیت کول جومات ته یې نه را پرېښودل. واړه ماشومان 3 شیان به یې ورزده کول خط قرآن حساب. دغه تعلیمګاه ته به یې څه ویلې مکتب به یې ورته ویلې کتاب به یې ورته ویلې کتاتیب یې جمع راتلله. دا طالبانو د اسلام په اوایلو کې ول دې کې صحابو درسونه ویلي. طالبانو تاسې چې دا کتاب وګورئ همدغه خپله بخاري کې طالبانو د مکتب د کتاب لفظ راغلی. نو دا بیا به وروسته طالبانو چې ماشومانو غجې نه راپارېښ شول طالبانو بیا مدرسې ته خو مدرسه طالبانو د ټولو علومو حاوي وه ټول ضرورتي علوم پکې ول. هلته نصاب مشترک و. طالبان همدغه مدرسه کې به چا تخصص په چا کو په کیمیا کې کو چا به تخصص په فقه کې کو چا به تخصص په فزیک کې کو چا به تخصص په ریاض هم د یوې مدرسې نه به ټول وتل. نو لوی د اسلامي امت د وحدت دپاره لوی اوس که تاسو فکر وکړئ مدرسه بیله د مکتب بیل مکتبي دا خو لا اوس ډېر ښه سو د امارت له راتګ سره. مخکې ډېر مشکلات ول مولا او هغه خپل منځ کې ډېرې مبارزې کړي په همدې افغانستان کې صراع او خپل منځي جنګونه ول. اول قدم چې د ځوانانو دپاره اخیستل کېږي هغه دغه نصاب توحید ده چې دا نصاب ټول یو سي. مثلا تر 10م صنف پورې د طالبانو د ټولو نصاب یو د مکتبو د مدرسې د ټول نصاب یو. نو چې نصاب یو سو پس له دې نه تر دغه پس له هغې نه د تخصصاتو میدان شروع کېږي. تخصصاتو کې د هر څوک خپل تخصص کوي که نه. نو په اصل فکر کې به د ونې ډډ به یو وي طالبانو شاخونه به یې بیل سي. نو چې ونه یو وي طالبانو شاخونه یې بیل وي وحدت راغی که نه یوه ونه سوه. لوی مشکل دا د اسلامي امت دپاره چې نصاب یو سي. الله عز وجل مو د دا ارمانم په ژوند پوره کړي که وبه دا طالبانو دا معاهد و وعده ده داسې نه چې دغسې په خوله خبر کوو. دې دپاره به ځوان نسل هڅوو چې اخر مو داسې دا به طالبانو د امت په خیر وي که په تاوان. چې دا ټول ځوانان چې افغانستان کې دي دا ټول ځوانان به تر 10مه پورې که طالب داسې نصاب به جوړو چې د ټولو په ګټه وي. خط ښه زده کړي ریاضي ښه زده کړي عربي ښه زده کړي دغه فنون به دلته طالبانو سره وي. فقه منځ د واړه د فقه د عباداتو بحث به په دې کتابونو کې د عباداتو بحث که نه تر دې 10مه پورې د عباداتو بحث د حدیثو یو کتاب د سیرو یو کتاب نحوه صرف خو داسې نحوه صرف چې په ګټه مو وي که نه طالب دا چې تر 10مه پورې موږ ټول دلته سره یو ځای سولو خو یوه ونه سوه. پس له دې نه به طالبانو څوک ځي په فقه کې د عبادات د معاملاتو بحث ته به ځي هلته به تخصص حاصلي. څوک به فقه المقارن ته ځي څوک به طالبانو کیمیا ته ځي څوک به فزیک ته ځي څوک به جغرافیې ته ځي څوک به تاریخ ته ځي تخصصات به کوي. د یوه ونه به طالبانو د یوې ونې به شاخونی امت به څوک سي راټول. کفر به بیا په دې امت کې کار نسي کولی. د نصاب دپاره یو ټولو نه لوی اولینی قدم چې اسلامي امت باید واخلي هغه څوک بیا به څوک نه وایي چې دا څوک د مکتبي ده او دا د مدرسې والا ده. بیا که کفر راتله بیا د کفر د مقابلې دپاره به بیا به تنها د مدرسې طالب مقابلې ته نه ورځي
که کفر راتله بیا به دا ټول د یوې ونې ټول شاخونه به راټولېږي بیا به د کفر سره مقابله کوي او د کفر سره مقابله بیا 20 کاله وخت نه غواړي بیا به څومره وخت بیا به 1 کال یا به 2 کالي هغه به هم راغلي دا فکر خو لا بیخي کوئ مو چې رابسي خدای دې نه راولي طالبانو امت ته الله راویښ کړي یا به داسې وایو چې یا به په 1 کال کې هغه وطن فتح کوو چې ډېر اوږد چې 2 کالو کې به هم ټول نیولي انشاءالله خبرې دي طالبانو کنه ټولې به نه درته وایم طالبانو بیا اوږدېږي لږ دمه نه کوي 2 دقیقې لږ دمه به وکړو بیا به یې ووایو